سلام د پښتو غږ نیوز یوټیوب چینل ګرانو کتونکو د دې سات خبري ټولګي ته په خیر راغلاست. کابل کې د دنیا عالمانو سترې غونډې. افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي په نږدې راتلونکي کې به په پلازمینه کابل کې د دنیا عالمانو او قومي مخورو غونډه جوړوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبه پر ټویټر باندې لیکلي د دنیا عالمانو په غوښتنه به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د علماو یوه ستره غونډه جوړه شي. نوموړی زیاتوي په دې غونډه کې به د افغانستان له ټولو ولایتونو او ولسوالیو څخه ګڼ شمېر دیني عالمان او قومي مخور ګډون وکړي. که څه هم د دې غونډې کره نیټه یا ورځ نه ده اعلان شوې، خو ناتایید شوي رپوټونه وایي چې ښایي دا ناسته د چهارشنبې پر ورځ پیل شي او د جمعې پر ورځ پای ته ورسیږي. د تېرې څه مودې راهیسې د طالبانو لخوا د دا ډول یوې غونډې د جوړېدو رپوټونه خپرېدل، خو دا لومړی ځل دی چې یاده ډله په رسمي ډول مني چې کابل کې د دیني عالمانو ستره غونډه جوړوي. طالبانو که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې یاده غونډه کې به څوک ګډون کوي، خو یو شمېر هغو کسانو سره خبرې شوي دي چې د دې غونډې ته وربلل شوي دي. له هرې ولسوالۍ 2 دیني عالمان او یو قومي مشر او له هرې ښار ناحیې 2 قومي مشران او یو دیني عالم د دغې غونډې ته وربلل شوی دی. په ځینو ولایتونو کې وار له مخه دغه کسان ټاکل شوي او یو شمېر یې آن کابل ته روان شوي هم دي، خو ځینو سیمو کې ښایي دا چاره سبا سه شنبه ترسره شي. د غونډې د ټولو ګډونوالو شمېر ممکن تر 3.5 ورسیږي. طالبان په غونډه کې د بحث موضوعاتو په اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو ځینې هغه کسان چې غونډې ته بلل شوي دي د بحثونو د ممکنه اجنډا مهم ټکي ویلي دي. د دغو کسانو له خولې طالبان غواړي د همدې غونډې له لارې خپل نظام ته مشروعیت ورکړي او د ناستې ګډونوالو بیعت وغواړي. نږدې 11 میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا هم نه دی روښانه شوي چې د طالبانو د نظام او د ولس ترمنځ حقوقي تړاو بنسټ څه شی دی. د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د دوی لومړني مشر ملا محمد عمر هم د دیني عالمانو له ورته یوې لوی غونډې بیعت اخیستی و او هغه ناسته یې د مشروعیت بنسټ ګاڼه. د ځینو سرچینو په وینا طالبان هڅه کوي د دیني عالمانو په نامه له غونډې خپل نظام ته د اسلامي امارت نوم دایمي کړي. خو د یادونې ده چې دې ډلې په دوحه کې له نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې اسلامي امارت به بیرته نه واکمنوي. ویل کېږي دغه غونډه به د لویې جرګې په تالار کې ترسره شي او طالبان په همدې موخه د کابل پولي تخنیک پوهنتون محصلین د یوې اونۍ لپاره رخصت کړي دي. یاد پوهنتون ویلي و چې ټول درسونه به د راتلونکي اونۍ پر دوشنبه په عادي ډول بیرته پیلیږي. وړاندې د طالبانو لومړي وزیر ملا محمد حسن له ادرسه هم یو مکتوب خپور شوی و چې پکې راغلی و کندهار کې د ملا هیبت الله اخندزاده په مشرۍ د وزیرانو غونډه کې پریکړه وشوه چې د هیواد په کچه د علماو ستره غونډه جوړه شي او د جوړولو چارې یې د ملا برادر په مشرۍ کمیسیون ته سپارل شوي دي. ګرانو لیدونکو، دا و زموږ نننی ویډیو. تر بیا او تر بل ویډیو پورې د خدای په امان.